السلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه لې؟ ښه دې برابرې؟ ورور مې د ثاقب د لیکور کوم ځای دی؟ جی د ثاقب د لیکور خو تاسو دلته کې شاته پاتې کو په دې موړ کې. شاته دې موړ کې مې پاتې کو. بس ټیک شو بیا خو به پسې ریوس لاړ شم. خو هلته کې څه کوې؟ راځه مخکې به ما سره چای شربت وکړو. دومره راغلي یې. ستاسو ډېره مننه. ستاسو یو جهان مننه. ما ته منظوره شوه. خو بله خبره مې ته کوله چې دې شریعه بله ورځ زموږ څه پروګرام دی او تاسو په هغې کې زموږ سره شرکت وکړئ. صحیح ده؟ بله ورځ پروګرام دی د خیره. انشاءالله لازمي به پروګرام ته راځم که خیر وي. لاړم جي. ډېره مهرباني. السلام علیکم. اوکې اوکې. هلکه نورالله دا څوک دی یار؟ اوهو دې ته نه پېژنې یار؟ ما ونه پېژنې یار. ته خو زموږ رشته دار دی که نو؟ نه مړه رشته دار دی اسمان دی. خو چې چېرته په خپلو ګاړو کې خلک کیني او مالداره خلک کیني نو زموږ رشته دار دی او زموږ پلان کوي دی سړیا. نه که نو زموږ هغه لرې خپل دی مړه. دا زموږ ډېر لرې رشته دار کېږي که نو؟ خبرې د نیا له طرفه مې ورسره رشته ده ګپ خو نه دی. دا مړه نورالله خو چې چېرته روپو والا خلک کیني جو دا زموږ خپل دی او دا مې د نیا د طرفه خپل دی او دا مې د مور د طرفه خپل دی. حلال شه مړه نور د دې دروغونه یار. دا وګوره نورالله ښه د ماما زوی د سکه را روان دی. دا ستاسو خپل دي ښه؟ نه مړه دا زما د ماما زوی نه دی. موږ دوی سره مخکې ختمه کړله. څوک کشو بېلچو والی نه چې په ما پسې را په تپې چې دا دې د ترو زوی دی او دا دې د ماما زوی دی. مړه عجیبه سړی. ښه لکه اوس دا ستاسو خپل نه شو چې بېلچې په اوږه ده او کشی ورسره په لاس کې ده. څه دا زموږ خپل نه دی موټکرېږي پې او وختي چې هغه راغلی په شپږو لاکو په اوبو به ګاډي کې او پیسو والا کس نو هغه دې خپلو. یا الله کومه زمانه راله وګوره په خپلو باندې خلک موټکرېږي. السلام علیکم. ته غریب څوک سلام هم نه دي. ګاډی ریوس بوسمه. والا هو هو ګاډی ولګېد. لکه دا غرب وشو. لکه دا خو اکسیډنټ مو پوخان یار. ګاډي ولګېدو. راځه ته ولکه خدای دې خاک نه کړي که ګاډی دې راله تړونی که دی چلو شو چلو شو د ګاډي راله بیخ بنیاد لونې په سترګو ګاډی دې راله خراب کو. نه ګاډي پنجرې اوس خو ته رالې څه ریوس رالم نو ته د روډ په منځ کې ولې ولاړې؟ اوهو بمپر یې ولا ټول خراب کړو. دا غلطي ستا نه. ته د روډ په خوا ولې ودرېږې؟ پنجرې سیلی مو خوږ کو. ریوس هم ته رالې او په ما باندې سترګې راوباسې. لکه لاس به دې بیا جوړ شي مسلمانانو. زما دا ګاډی به څوک جوړوي؟ پنجې ته په ریوس سره روان وي ګاډی به بیا جوړ شي. خو زما دا لاس بیا لکه غلطي ستا ده که نو؟ په روډ هم ته ولاړې او پر اوس هغه را روان دی او ستا وایې زما پکې لاس خوږ شو. د هغه دې غونډ ګاډی خراب کو. هر سړی راځي او په ګاډي پورې نښلي. وګوره ګاډي ته ګورې دا غریب اړو تپوس نه کوي چې دا غریب لاس خوږ شوی دی. د هسپتال غور وله څوک وکړي. نورالله د څه په خوشحالۍ کې دا پروګرام دې کړی دی؟ دا خو بس یو ماشوم شی و. د هغه په مریضۍ کې باندې دا خیرات وکړو. موږ ویل راشه دا غریبانان مه راولئ دوی به هم څه وخوري او تا ته مې هم دا ورته کوم راشه چې خوشحاله شي. زه لاس کړه خورئ. ډېره مهرباني. خوره بسم الله که. دا وګورئ زموږ دپاره یو شان پروګرام او د مالدارو دپاره بل شان پروګرام. خو غریب هر سړي ته سپک ښکاري نو. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. فروز بیا څنګه ښه خیر دی؟ خیر دی برابر. نورالله د دې ایوب لور ناجوړه ده. هسپتال ته یې بوځو. موږ 50,000 روپۍ د قرض راکړې. ستا به ډېر ښه یې زموږ سره. 5000 روپۍ؟ ما سره خو وې یاره زما نه په بله ورځ په څه کې ولګېدې او اوس خو راسره نشته. تروز بیا یو 50 روپۍ پکار شي دي. سترګې مه پټوه. ایمرجنسي ده بیماري ده او راکړه. څه په لکو روپۍ نه غواړم. یو پیر مې درته ووایي چې راسره نشته خو بس نشته. دماغ وراله ټول خراب کړو مړه. د روپو دپاره د ترو زوی او د ماما زوی ځان او کار جوړ کړلی. او زه نو مشر ورور راځي چې ځو ته. خدای پاک وبخه یو ضروري اعلان واورئ. د نورالحق نیا په حق رسېدلې ده او قبر له ځان ورسوئ. نورالحقه دا خو ماغه ستا خپلوان دي
چاته چې همیشه تا په سپک نظر کتلی څه شو نن هغه خانان او ملکانان. تروز بیا یو 15 روپۍ پکار شي دي سترګې مه پټوه ایمرجنسي ده بیماري ده او راکه څه په لکو روپۍ نه غواړم. یو پیر مې درته ووایي چې راسره نشته خو بس نشته دماغ وراله ټول خراب کړو مړه د روپو دپاره د تروز او د ماما زوی ځان او کار جوړ کړلی. نورلغه ته څه دراتلې ته بالته په دیره کې ناست وې هغه میلمانه راځي لاسنیوي خلک راځي دلته کې مونږ پوره یو ګڼ ته څه دراتلې. نورالحقه مونږ لګیو قبر به تیار شي سپیکر ته مه کوه ته وجیر ته ځه هلته لاسنیوي خلک راځي. نورلغه خفه کېږه مو دا به د الله نه منظوره وه مونږ ستا سره په غم کې ولاړ یو. سپیکر مه کوه دا زموږ غم دی ته څوک او زه څوک یم. د مال دولت په وجه په خپلو کې فرق کول غټ جهالت دی. اوبه که هر څومره څښا شي خو د اور د مړ کولو په کار راځي. د خانانو ملکانانو ستا سره تعلق صرف ستا د مال پورې دی. ستا اصل د ژوند ملګري هم ستا رشتہ داران دي. الله پاک هر انسان لا خپل یو حیثیت ورکړي کم چې په مال دولت نه کمیږي. الله پاک دې موږ ته اتحاد او اتفاق نصیب کړي. مزید دې قسم ویډیوز کتو د پاره زموږ یوټیوب چینل سواد KPK واین ضرور سبسکرایب کړئ او د غنټې نشان هم دباو کړئ.